ډیرو قدرمن عزیزانو قریبانو زموږ د ټولنې نیم نفوس دی هغه ښځې دي. ښځې چې خپل ځان ته خپل نفسیات لري، خپل احساسات لري، فیلینګ لري، خپل خواهشات لري. ښځه خپل یو ځان ته تنها یو وجود لري. د ښځې خپل وجود دی، خپل خاصیت دی. ښځه چې ده په خپل وجود کې ماشومان جوړوي، ماشومان پیدا کوي، بیا له خپله وجوده شیدې ورکوي. یعنې د دې خصوصیات له نرانو ډېر جلا دي. د دې بریتونه نسته، د دې یره نسته. یعنې دا یو جلا جنس دی. نر جلا جنس دی، ښځه جلا جنس دی. د دې فیلینګ، د دې احساسات، د دې کړه وړه، ناسته ولاړه، دا ټول جلا دي. دوی میک اپ کوي، سینګار کوي، مطلب شونډې سره کوي، لاسونه سره کوي، ویښتان ښایسته کوي. دوی 40 ساعته خپل بدن سینګار ساتي. د دوی د ژوند مقصد څه دی؟ هغه سینګار دی. نو ښځه یو جلا خاصیت لري، جلا خصوصیات دي، او الله څه پیدا کړې ده هم د دې لپاره پیدا کړې ده چې هغه خپل ځان ته توجه ورکړي، خپل ځان سینګار کړي، او په خپل ښایست، په خپل حسن نر خپل خاوند دا متاثره کړي. اوس اصلي خبرې ته راځم. قدرمنو، موږ د ښځو دغه نیم نفوس دی، د دې خصوصیات هم په دې کې وځلې دي، د دې احساسات هم پکې وځلې دي، د دې فیلینګز هم وځلې دي. دوی د نر په طبیعت باندې ژوند کوي. نر دوی ته مصنوعي فیلینګز جوړ کړي دي، نر مصنوعي احساسات جوړ کړي دي. یعنی نر خپل یو فکر، خپل یو سوچ چې په کومه طریقه به ته ګرځې، په کومه طریقه به لباس اغوندې، په کومه طریقه به خبرې کوې، خپل وجود، خپل حسن به څنګه ساتې، څنګه به پټوې. دا ټول فیلینګس دي دا نر جوړ کړي دي. یعنی نرانو، هغه نران چې هغه پوه دي، هغه هوښیاران دي، واکداران دي، په دې ټولنه باندې، په انساني ټولنه باندې له وخته پاچاهي کړې ده، او په دې ټولنه باندې واکداره اوسېدلي دي. نو دغه نیم نفوس د ښځو چې ده په دې کې احساسات مړ کړي دي، په دې کې فیلینګز مړ کړي دي، په دې کې خپل وجود مړ کړی دی. که ښځه چې له کوره وځي او که راننې وځي، د نر په خوښه وځي، د نر په خوښه راننې وځي، لباس د نر په خوښه اغوندي، کینې د نر په خوښه، خندا د نر په خوښه کوي، زړه د نر په خوښه کوي. یعنی په ښځه کې چې تا له موره پیدا سي او بیرته قبر ته شی وکړي، یوه ورځ هم د خپل دماغ، د خپل احساساتو، د خپل فیلینګ مطابق ژوند نه دی کړی. نه خبره کړې ده، تل یې مصنوعي خبرې کړې دي، تل یې مصنوعي ژوند کړی ده. د بل په خوښه، د بل لپاره یې ټوله زندګي قربان کړې ده. نو زه دا وایم چې د خبرې مقصد مو دا دی چې په ښځه کې ښځتوب دغه جنس مه وزني. موږ په دې کې ښځوالی، ښځتوب جنس وزلی دی. اکثره ښځې چې ما اورېدلي دغه وایي کاشکې موږ نران، یعنې کاشکې موږ نران وو. دلته د ښځې د جنس، د ښځې د ښځتوب هېڅ عزت نشته، هېڅ اهمیت نه لري. نه خبره اهمیت لري، نه میسج اهمیت لري، نه خندا اهمیت لري، نه زړه اهمیت لري. یعنې دا تقریبا موږ دا ښځه موږ استعمالوو لکه ټیشو پیپر، د ضرورت یو سامان. د دې د یو په حیثیت نشته. یو حیوان قدر نه لري، د یو حیوان عزت نه لري. نو د خبرې مقصد مې دا دی قدرمنو، دا خبرې چې ما دونه اوږده کړه، دا هم په دې اوږده کړه که موږ په خلکو کې دغسې خپل احساسات، خپل فیلینګ وزنو، دا مصنوعي معاشره جوړېږي. دلته نران څه دي؟ اوس مثال نران څه دي؟ نران هم په خپله خوښه ژوند نه شوی کولی. یو نر چې له موره پیدا سي، د مور غېږې ته چې راسي، بیا دی په پښو ولاړېږي، بیا دی ژوند کوي، واده کوي، بیا چې مري. دا ټوله زندګي د نورو په خوښه تېروي، د نورو په مرضي یې تېروي، د نورو په خواهشاتو یې تېروي. کومو انسانانو چې قوانین جوړ کړي دي، په دې دنیا کې قوانین جوړ کړي دي، هغه قوانینو مطابق به تېری، سرغړونه نه سوی کولی چې کوم شی په کتابو کې موږ ته خلکو لیکلي دي یا قوانین یې جوړ کړي دي، تر هغه موږ نه پښه دورې اخیستلی سوی، نه دورې اخیستلی سوی. یعنې دلته که موږ وګورو، یعنې په عربو انسانان چې دي هغه مصنوعي زندګي کوي، خپل فیلینګ یې په ځان کې وځلي دي، خپل احساسات یې په ځان کې وځلي دي. دلته چې واکداره طبقه ده، زوروره طبقه ده، دلته چې پوه طبقه ده، هوښیاره طبقه ده، چالاکه طبقه ده. د دنیا په انسانانو کې، په اکثریت انسانانو کې خپل ځان وځلی ده، فطرت یې وځلی ده، نیچر یې وځلی ده، د ده احساسات یې وځلي دي، د دې فیلینګ او خیالات یې وځلي دي. د نورو په مرض ژوند کوي، د نورو لپاره ژوند کوي.
نو قدرمنو باید موږ قدرت ژوندی وساتو، فطرت ژوندی وساتو. قدرت دی لکه لمر، قدرت دی لکه لمر، څوک یې نه درولی سوی نه یې راګرځولی سوی، نه د چا خبره مني، نه په ښېرا بند دی، نه په دعا بند دی، په خپل ټیم راخیز، په خپل ټیم پرېوځي. او قدرت دی لکه مځکه، یو چکر په 40 ساعته کې پوره کوي، بل چکر چې دی په کال کې پوره کوي، په 364 ورځو کې پوره کوي. دوی چا خبره نه مني، چې هر څه خلک وایي د دی دا خپل کار کوي، هېڅ څوک په دې کې مداخلت نه شي کولی. هم انسان دغسې دی، فطرت دی، نیچر دی، لیکن په انسان باندې موږ وس رسېږي د وجود د جسامت کوچنی دی، موږ په دې کې چینجز راولو، بدلون راولو. او بله خبر دا ده چې فطرت دی لکه 4 موسمونه، یخ، ژمی، منی او پسرلی. دا به خامخا راځي، د چا پلار نه شي بدلولی، خامخا به راځي. فطرت دی لکه باران، څوک یې مخ نه سوی نیولی. فطرت دی لکه واوره، څوک یې مخه نه سوی نیولی. نو قدرمنو خالي مو دا ویل چې په ښځه کې ښځینه‌توب، ښځه‌توب دا مه وزنئ، د دې خیالات مه وزنئ، د دې فکر مه وزنئ، د دې حسن مه وزنئ. دا دی مه استعمالوئ لکه ټیشو پیپر، د حیوان په صفت یې مه استعمالوئ. انسان چې دی، په انسانانو کې تاسو خپل قوانین په دې مه عملي کوئ، په دې کې احساسات ژوندي وساتئ، په دې کې خپل دماغ ژوندی وساتئ. باید نر او ښځه دواړه خپل مازغه استعمال کړي، خپل دماغ استعمال کړي، د خپلو خواهشاتو لپاره کار وکړي، خپل ارمانونه پوره کړي. تاسو په دې کې ارمانونه مه وزنئ، تاسو په دې کې خواهشات مه وزنئ. هر انسان د الله تخلیق دی، په هر انسان د الله خوا بدېږي. الله وایي کابړنګه که د انسان زړه مه ازاروه، هغه حقوق ورکړئ چې الله ورکړي دي، هغه حقوق ورکړئ چې د انسانیت حق دی. واک، اختیار چې کوم الله انسان ته ورکړی دی، چې واک، اختیار لري، طاقت لري، دا د انسانانو کې انسانیت نه وزني، په انسانانو کې فطرت نه وزني. باید موږ فطرت او نیچر ژوندی وساتو.